When he was 25 years old, he got married to a rich widow, Khadija bint Khuwailid. کله چې دی د 25 کلو شو د یوې مړې کونډې چې نوم یې خدیجه بنت خویلد و واده وکړي. د خدیجه بنت خویلد سره په 25 کلنۍ کې واده وکړي. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 40, کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 40 کلو شو, he became the messenger of Allah. دی د الله پیغمبر شو یا د الله تعالی لوري د پیغمبري مبعوث شو. He started spreading the message of Islam in Mecca. د اسلام پیغام خپرول شروع کړ په مکه کې. The first few years were very difficult for the Prophet. لومړني څو کلونه ډېر سخت وه د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره. In 622 AD په 622 میلادي کال کې الله ordered him to move to Medina. الله تعالی دته امر وکړي چې مدینه منورې ته هجرت وکړي. He lived in Medina for 11 years. د مدینه په مدینه کې د 11 کلونو لپاره اوسېدی. The people of Medina supported him a lot. د مدینه خلکو د زیات حمایت وکړ. He passed away on 12th of Rabiul Awal 11 Hijra 633 AD in Medina. د بالاخره په 11 هجري کال د ربیع الاول د میاشتې پر 12 باندې چې د 633 میلادي کال سره سمون خوري په مدینه منوره کې وفات شو. ان لله و انا الیه